قدرمندو علماء کرامو چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یهدم الاسلام ثلاثه، اسلام چې نړیږي د دریو طبقو د لاسه یا د درې قسم خلقو د عادت او د افعالو د وجینه. زلة العالم د علماء خویدل، وجدال المنافق او د منافقین جدال دین مقدس سره، او وحکم الامراء المضلین او د بد مسئولین او د امراء گمراه امراء د حکم د لاسه. او کدا دین تعمیر کیږي هم د دغه علماء حقه، ملوک حقه او مخلصینو د وجینه. صحابه کرام کامیاب ولی و چې الله رضی الله عنهم ورضوا عنه، ځکه هغه کې اطاعت موجود و. درې صحابه د تاسو ته معلومیږي چې د غزا نه پاتې شول. نبی علیه السلام ورته ویلي دوی سره خبرې مه کوئ، خو منافقین هم پاتې وو. د منافقانو په باره کې رسول الله نه دی ویلي صلی الله علیه وسلم تاسو دوی سره خبره مه کوئ، خو د مخلصینو باره کې ویلي صحابه ته تاسو خبرې مه کوئ، ځکه دوی ولې جهاد نه پاتې شول. نو قدرمندو ستاسو حیثیت او منقبت هم ډیره زیاته لوړه ده، لیکن بیا خویدلو او خطرناک امتحان کې هم یو ممتاز. ځکه حدیث مبارک ته په اول جنت ته چې ځي نو درې قسم خلق به ځي، او چې اول دوزخ ته چې ځي هم درې قسم خلق به ځي. اول چې جنت ته ځي درې قسم خلق: علما، مخلصین، با تقوا، ربانیین، اللهم اجعلنا منهم، او سخیان، اغنیا، مخلصین مسلمانان، او مخلصین شهیدان او مجاهدین جنت ته بځي. او چاول جهنم ته ځي ریاکار علما، سمعت او ریاوی پکې متکبرین وی، ریاکار اغنیا، ریاکار هغه مجاهدین چې د الله رضا د پاره نه وي، د ریا په وجه جهاد کړی وي، اب جهنم ته الله مو وساتي. قدرمندو نن موږ او تاسې د داسې یو نظام برخمن یو چې په ماضي تاریخ کې په دې قرب زمانه کې داسې نظام تیر شوی نه دی. الله مو د ظلم نه وساتي، خدای دې د حق تلفي نه وساتي، د چا حق وخورو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي، او علامه ابن عساکر په تاریخ دمشق کې لیکلی دی، او حضرت مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح مشکات چې لیکلی دی هغه په آل صحابه کې هم لیکلی دی چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات کېده، لکه تاسو ته معلومیږي چې یزید کله وفات شو نو بیا د هغې زوی مسلمانانو امیر که، او دا 25 کلن و هغه وخت کې دغه زوی 40 ورځې مشري وکړه، بیا ټول مشران راغونډ کړل، ورته وویلې چې زه نور دا مشري کولی نشم، تاسو یو انتخاب کړئ، ځکه زما د پلار نه بعضې داسې ظلمونه شوی و چې اهل بیتو سره، نو زه دا نشم برداشت کولی. نو بنو امیه ته یې وسپارل.
بیا پکې مروان راغی، هغې نه وروستو بیا ملک شو، د ملک نه وروستو بیا ولید شو، د هغې نه وروستو بیا سلیمان و. ډېر حکومتونه کړی ده. دغه عمر ابن عبدالعزیز وی رحمه الله د سلیمان ابن ملک دا ولی عهد و خپله. څوک؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله. بیا چې کله دا شرعي امیر شو وفات کیږي، ملګرو ته وصیت کوي چې ما دا 3 تیر شوی ملګري ما لیدلی چې کله ما قبر ته به کوزوو د دوی مخ ما به قبلې طرف ته که نو د دوی مخ به بیا به د مشرق طرف ته به شو. او رنگ هم تغییر شوی و. اوږده واقعه ده. او بیا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وی دا چې کوم تیر شوی مشرانو په خپل عمر کې نه کله هغوی زنا کړی دی، نه شراب څښلی، نه غلا کړی دی، تهجد کولی. ځکه دا ولید چې ونو په یو رکعت کې 10 سپاره تلاوت به کوو. هر څه موجود و، خو کیدای شي د هغوی نه به ظلم شوی وي، حق تلفي به شوی وي. او الله فرمای ان الله یأمر بالعدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. تاسو ته معلومه ده قدرمندو، یو عدل ده او دویم احسان ده. الله امر او حکم کوي چې تاسو عدل وکړئ او احسان وکړئ، او دا دواړه تاسو پورې مربوط دي، اړه لري. عدل دی ته وایي چې من حیث الانسان، چې مسلمان یو که نه وي خو چې ستا ما تحت وي، هغه ستا رعیت دی. اوس دا اسلامي هیواد ته تاسو الحمدلله اسلامي نظام برخمن یو، الحمدلله. په دغه اسلامي نظام کې هم مسلمانان هیوادوال اوسیږي، او ډیر کم به داسې وي چې هغه به مسلمانان به نه وي، که سکان وي او که هندوان وي، لیکن د هغې حق به هم 100% کې به معتبر رعایت به کوو، د هغوی حق تلفي به هم نه کوو. دا د اسلامي نظام وجیبه ده او د حاکمانو فریضه ده. نو عدل دی ته وایي چې د انسانانو چې څومره ضروریات یې ته مسؤولي او موته ته متوجه شو، په صمیمانه او اخلاص او مخلصانه توګه هغه سر ته رسولو ته څه وایي؟ عدل. چې د مخلوقو کار تا ته متوجه شو، یو بیچاره مسکین راغی شکایت وکړو، په احسن طریقه په ښه اخلاقو چې د هغې کار من ختم کړی نه، باید مونږ او تاسې هغې سره به مصروف اوسیږو. دا د خدای حکم دی، دا د الله حکم دی. ان الله یامر بالعدل. عدل یوازې دې ته نه وایي بس انصاف به وکړو، نه، عدل هغه جامع یو کلمه ده چې یو اسلامي حکومت کې یو حاکم مسلمان، یو مسئول چې په دغه جغرافیه کې، په دغه قلمرو کې هر وګړی چې اوسیږي، د مسلمان د مسئولینو باندې دا وجیبه او فریضه ده چې د هغوی کار تا ته متوجه شي په عدل، په احسن طریقه باندې هغه ته سرته رسوي. دغې ته عدل وایي. ولو که هغه که مسلمان هم نه وي خو ستا رعیت وي، چې مسلمان خو به طریقه اولا به کوي. او احسان هغه ته ویل کېږي چې د الله حکم مو تا ته متوجه شي او په اخلاص سره هغه مونږ او تاسې سر ته رسوو، دغې ته احسان ویل کېږي.
نو د دې خلاصه دا شو ان الله یأمر بالعدل، الله حکم کوي ما او تا ته په عدل چې حقوق العباد ته، او والاحسان حقوق الله. او نبی علیه السلام چې کله وفات کېدوم دا وصیت کړی دی، دو وصیت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو وصیت دا کړی الصلاة، دویم وصیت کړی وما ملکت ایمانکم. نو الصلاة ولګوئ ان الله یامر بالعدل سره، احسان سره الصلاة ولګوئ، الصلاة ولګوئ احسان سره، وما ملکت ایمانکم ولګوئ عدل سره. نبی علیہ السلام فرمایلی یو حقوق الله پورا به تاسو به خیال بساتئ چې ضایع نشي، او دویم حق العبد. دا ما تا ته دواړه حکمونه ما تا ته متوجه ده. او تاسې نن د دعوت په ډګر کې یې، او بعض علماو خو لیکلی ده چې دعوت یو دعوت دی او دویم تبلیغ دی. دعوت کفارو ته کیږي، تبلیغ مسلمانانو د پاره ده. یو توجیه دا ده. مفتی سید احمد پالنګپوري صاحب یو کتاب د علمی خطبات اکه دا فرق کوي. دویم بیا دعوت خپل کور کې دوه قسم ده، دواړه هم مسلمان ته کولی شي، هم غیر مسلم ته کولی شي. خو غیر مسلم ته دعوت د ایمان ورکوه، مسلمانانو ته دعوت د اعمال ورکوه. نو تاسې دواړه تاسو متوجه دواړو ته. اوس قدرمندو منګ او تاسې یو د قانون برخمن یو. اوس په دغه ښار کابل ښار کې الله دې نه کې که منکرات وي او موږ تاسې وینو، او موږ او تاسو هم تسبیح نیولی په یو چارایي کې ولاړ یو، منکر ته نه ګورو، اسمان ته ګورو، داسې اسمان ته ګورو. نو د دې پوښتنې موږ او تاسو نه الله کوي، اول موږ نه کوي بیا تاسو نه کوي. موږ نه ځکه کوي چې تاسو استخدام کړی یاست، تاسو نه ځکه کوي تاسو بالفعل په دغه مسؤلیت کې یاست. او د داعی پنځه صفات ته، اول دا ده چې دا مخلص وي، دویم دا ده چې دا با شهامت او با جرأت وي، دریم دا ده چې دا با تقوا وي، څلورم دا ده ولا یخافون لومة لائم مصداق وي. د دې زړه کې دا یاره نه راځي چې سبا به څه کېږي. من تاسو په زړه کې کله کله داسې ګرځي، زړه کې ستاسو هسې دا تاسو وایي چې زړه کې زمون ګرځي او وایي ته چېرې ګزاره کوئ پته نه لګي. نو چې ستا دا نظري، ستا او زما دا فکري، نو پته ولګي دا الله ته موږ ډېر ملامت یو. انا لله و انا الیه راجعون. علی قدر امیر المؤمنین حضرت شیخ صاحب حفظه الله خو به وایي چې یا الله ما د دې ازاله د منکرات او اقامه د معروفاتو د پاره یو با صلاحیت وزارت، یو ارګان ما تشکیل کړی و. زمونږ ستاسو به څه جواب وي؟ او نبی علیه السلام مبارک په منبر ودرید، یا ایها الناس مکانکم، په خپل ځای باندې کینئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د پڼو په ځای کې و، هلته کیناست. نبی علیه السلام فرمایل تعال یا ابن ام عبد، ولې هلته کیناستې؟ دا د مروت خلاف دی. وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
ستا خبره زما غوږ ته په دغه ځای ورسېده، زما یو قدم ما جګ کړی او بل مې ایښی و، نو دا دویم قدم اخیستل ما دپاره نور حرام وګرځېده، دا زما ځای هلته کېناسته. اوس موږ او تاسې ته به څوک به وایي چې دنیا کوم ځای ته ورسېده او دا تاسو څه کوئ؟ گیره فریده و گیره مخریا ریشه را تراش نکنین، کل نکنین، رویا را شما تاسو مخ پټوئ، روگیر شوین. دنیا کم ځای ته ورسېده؟ وی الدین یسر، دین څه شی ده؟ وی قدرمندو، دا دین چې یسر حدیث کې راغلی، د دې خو خپل هغه مشخص نهج معلوم ده. دین یسر دا معنا نه ده چې تاسو چې څو مونځ نه کوئ نو دین آسان دی، څه مه وایه. دا دین مقدس اسلام آسان یسر و آسانی وکئ. د دې مطلب دا نه ده چې څوک روژه نه نیسي نو څه مه وایه ورته. نه، دین چې یسر و آسانه ده، د هغې دپاره نهج او لاره الله ټاکلی ده، د هغې سرنوشت. مثال په طور باندې الله تعالی فرمایي چې کله رمضان المبارک میاشت داخل شي نو په تاسو باندې څه ده؟ روژه فرض. او چې کله ماسپښین مونځ داخل شي، پیشین داخل شوه، نماز سر شما فرض. اوس که چېرته یو مسلمان په سفر روان وي او داسې په سفر رواني چې 4 5 6 7 8 10 ورځې پیاده منزل کوي او 45 میله ده، نو الله وایي دین ما تا دپاره اسانه کړې ده، نو ته اوس دلته روژه خوړی شي بیا قضایي راوړه. دین یسر دا معنا ده. الدین یسر دا معنا ده چې ته اوس په سفر کې دا 4 2 کا لا یکلف الله نفسا. الدین یسر دا معنا ته مسافر اوس جمعې مون در باندې فرض نه ده، ځکه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. نو دین یسر مطلب دا ده. دین یسر معنا دا نه ده چې د اسلام یو نظامی ملت مسلمانان وي، نظام اسلام وي، حاکمیت به هم د یو شرعي امیر وي، خدای مکړه څوک ګناه کبیره کوي او موږ او تاسو خاموش ناست یو ځکه یسروا ولا تعسروا. دا خو په دین تحریف دی، العیاذ بالله. د هغې باره کې نبی علیه السلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده. دا قدرت ستا نور نه راځي او که طاقت نه لري، مسئولیت نه لري، ته حاکم نه یې خو عالم خو یې، از طریق منبر و محراب جلوگیری منکرات را کنین. اگر نه حاکم هستی نه عالم هستی، عام یک مسلمان باشی، مشرب به کلمه طیبه و توحید هستی، باز فإن لم یستطع فبقلبه. رفت و آمد را بند کنین، دیگه همراه آن اشخاص رفت و آمد نکنین کسایی که در منکرات مصروف باشه. جلوگیری کردن خو نمیتانی، طاقت نداری، نو رفت آمد بندول باندې خود مونږ تاسو طاقت لرو. او الله قرآن کې فرمایي
د مسلمان صفت دا ده چې یأمرون بالما کنتم خیر امة اخرجت للناس کللمسلمین. تمام انسانیت د پاره تاسو انتخاب کړی یاست. څه د پاره؟ چې امر بالمعروف وکړي او نهي څه وکړي. او دا امر بالمعروف نهي عن المنکر بغیر د ایمان نه کیږي. نو ځکه وویل وتؤمنون بالله. او د منافقانو صفت سره الله بیانوي سرنوشت. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. منافقین او منافقات د بعضو نه دا الهام اخلي چې امر په منکراتو کوي او امر څه کوي؟ نهي عن المعروف کوي او امر. تاسو وایاست څه کوي هغوی؟ امر بالمنکر کوي او نهي. نو د دې آیات مبارکه نه دا مونږ او تاسو ترلاسه شو چې څوک امر بالمنکر کوي هغه مسلمان ایمان نه ووته نفاق ته. او په تبادل د زمانه سره تحولات راځي. نو دا ګره پرې خودل دا سنت نه ده، دا واجب ده.